د کانکور ازموینې و اساسي پړاوونه. نوملیکنه: د لوړو زده کړو سفر له همدې ځایه پیلیږي. د ازموینو ملي اداره هر کال د نوملیکنې فورمونه د ولایتي او مرکزي استازو په واسطه د هیواد ټولو ښوونځیو ته استوي. دغه فورمونه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارل کیږي او ټولو د 12 ټولګي فارغانو ته چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي ویشل کیږي. په ښوونځیو کې د ښوونکو لخوا زده کوونکو ته د فورم ډکولو په اړه لازم معلومات ورکول کیږي. د نوملیکنې له بشپړېدو او د ښوونځي له تایید وروسته د ازموینو ملي ادارې ته راوړل کیږي او بیا دا اسناد په سیستم کې د ثبت لپاره د معلوماتو د ثبت آمریت ته ورکول کیږي. د شمولیت کارت: د نوملیکنې له بشپړېدو وروسته زده کوونکي ته یو شمولیت کارت ورکول کیږي. دا کارت د کانکور د رسمي ګډون نښه ده. زده کوونکی د شمولیت کارت ترلاسه کوي. هلته عکس، نوم، د پلار نوم، ولایت او د ازموینې مرکز لیکل شوی وي. په دې کارت کې د زده کوونکي کوډ، د ازموینې ځای، نیټه او د رشتې انتخاب کوډونه لیکل شوي وي. هر زده کوونکی باید دا کارت د ازموینې په ورځ له ځان سره ولري. بایومتریک معلومات: د شفافیت او امنیت لپاره د کانکور پروسه د بایومتریک معلوماتو له ثبت سره لا نوره معیاري شوې ده. یو زده کوونکی د ګوتې نښه ورکوي. بایومتریک سیستم عکس اخلي. سیستم ته نوم او کوډ داخلیږي. دا کار د دې لپاره دی چې څوک د بل چا پر ځای ازموینه ورنکړي او د جعل مخنیوی وشي. د رشتې کوډ: زده کوونکی باید له ازموینې مخکې خپل د خوښې پوهنځیو کوډونه وټاکي. دا کوډونه د دوی د راتلونکي تحصیلي مسیر تصمیم نیسي. یو زده کوونکی د کوډونو جدول ته ګوري. 15 د خوښې رشتې انتخابوي او د شمولیت فورم ډکوي. هر پوهنتون او پوهنځی ځانګړی کوډ لري. زده کوونکي باید دا کوډونه سم او دقیق ولیکي، ځکه د کانکور سیستم د ازموینې له پای ته رسېدو وروسته د نمرې او کوډونو پر بنسټ د قبولېدو رشته ټاکي. د پوښتنو پاڼه: او دا ده د ازموینې ورځ. زده کوونکي خپلو څوکیو ته ورځي. د پوښتنو پاڼه ترلاسه کوي. دا پاڼه د دوی پوهه، تیاری او آرمانونه سنجوي. د ځوابونو پاڼه: زده کوونکي باید د پوښتنو ځوابونه په ځانګړې ځواب پاڼه کې نښه کړي. دا پاڼه ماشیني سیستم لولي، نو سم ډکول یې خورا مهم دي. د کانکور پایلې: وروسته له څو اونیو سیستم د ازموینو ارزونه کوي. بیا د زده کوونکو پایلې اعلانیږي. دا هغه ورځ ده چې د زرګونو ځوانانو راتلونکی ټاکي. کانکور یوازې یوه ازموینه نه ده. دا د یو نسل د هیلو، آرمانونو، زحمتونو او د وطن د راتلونکي تفسیر دی.